باوري سرچینې وایي چې ملا توراخیل د ځمکو د غصب په تور نیول شوی دی. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د سرپرست حکومت یوې باوري سرچینې ویلي چې د ځمکو د غصب کمیسیون له خوا پخواني ولسي جرګه د کابل د خلکو استازی مولوي توراخیل نیولی دی. دغه سرچینې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله د لړم په دریمه په ژواک اژانس ته وویل چې ملا توراخیل د یاد کمیسیون لخوا عدلیې وزارت ته غوښتل شوی و. سرچینې زیاته کړې چې پر هغه د کابل بېلابېلو سیمو کې د ځمکو د غصب تورونه شته دي او د یاد کمیسیون لخوا ترې پلټنې کېدلې. دغه سرچینې وویل چې ملا توراخیل هم هلته نیول شوی او تر نظارت لاندې دی. د عدلیې وزارت تر اوسه د ملا توراخیل د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ځمکو د غصب مخنیوي او د غصب شوو ځمکو د استرداد کمیسیون ناسته پرون په کابل کې شوې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې په کابل، فراه، بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د زرګونه جریبه ځمکو دوسیې او موضوعات د کمیسیون په دې ناسته کې تر بحث او څېړنې لاندې ونیول شول. د کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه راز د کابل په شکردارې ولسوالۍ کې د نږدې 3900 جریبه ځمکو موضوع وڅېړل شوه او پرېکړه وشوه چې د یادې ځمکې د مالکیت له مدعیانو د سیندونو او معلومات وغوښتل شي او د کرنې وزارت د سیندونو صحت او سکم دی وڅېړل شي. په ناسته کې دغه راز په بلخ، پروان او لوګر کې د زرګونه جریبه نورو ځمکو د دوسیو په څېړلو سره په دغه ولایتونو کې د څه باندې 32,000 جریبه ځمکه مرتي تثبیت شوه او په دې اړه لازمې لارښوونې شوې دي. په ژواک د ملا توراخیل د نیولو په اړه له امنیتي ارګانونو د ملا توراخیل کورنۍ سره اړیکه نیولې، خو د دې خبر تر خپرېدو پورې د هغوی له لوري جواب نه دی ورکړل شوی.